تاسو ګورئ مسلمانانو ورونو ورځ تر بلې انټرنیټ ارزانه کېږي ورځ تر بلې تاله فری امبینې درکوي تاله فری منټونه درکوي تاله فری میسج درکوي فری امبینې والا ځان تباہ او برباد کا فری منټونه والا ځان تباہ او برباد کا ځان له اکاونټونه جوړ کا او په دې اکاونټ چې ستا څه قسمه فایشي خوښه ده هغه خوره کا یاد وساته مسلمانه نن کو تا ځان له اکاونټ جوړ کړی دی او په دې فاحشې او موسیقي او غلطې شرکې سبا به ته مړې په خپل قبر کې به پروت دی خدا موسیقي به بل سړی شر کوي ستا دا ډانس او ګډا به بل سړی ګوري ستا دغه تصویر چې تا ورکړی دی دا به سبا بل سړی ګوري ته به په قبر کې پروت یې خو ستا د ګناه میټر تا پسې جاري دی زمونږ ځوانان په دقې شیانو باندې تباه او برباد شل او تر هغه وخته پورې تاله نه راځي خلک چې تر څو پورې تا ځان انتهایي بې حیا کړی نه دی ځان دې په شرمونو شرمولی نه دی تر هغه وخته پورې تاسو ګورم نه تر هغه وخته څوک تا فالو کویم نه تا به اله فالو کوي چې ته کله حیا نه خلاص شوې کله ایمان نه خلاص شوې کله اسلام نه خلاص شوې کله د قرآن نه باغی شو بیا به دې خلک فالو کوي او بدبختۍ سره وایم افسوس سره وایم ځوانان خو مې پرېږده چې ځوانان په دې کې لګیا دي نن پښتنې پیغلې نن مسلمانې پیغلې هغه په دې شیانو باندې راغلي په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې د هغې د سر نه لوپټه پرېوتله د هغې حیا ختمه شوه د هغې پښتو ختمه شوه د هغې غیرت ختم شو د هغې ایمان ختم شو په دې لالچ کې چې ما خلک وګوري ما دنیا وګوري او زه لږ کسانو 2 لکه کسانو وکتلم د لږ کسانو په سر باندې ستا غیرت لاړو ختم شو ستا حیا ختمه شوه دا فتنه د ورونو دې ته د فتنې په نظر وګورئ دا فساد دی چې ایمان یې رانه ختم کو الله یې رانه خفه کو پیغمبر یې رانه خفه کو زمونږ آخرت تباه کوي ولې نه پوهېږو په دې خبرو باندې زمونږ قبر تباه کوي ولې نه پوهېږو په دې خبرو باندې دا دومره سنګینه فتنه ده چې غیرتونه حیاګانې پښتو پکې لیلام شوي د یو څو کمنټونو لایکونو په لالچ کې دا فتنه ده ورونو څه شی ده فتنه ارزانه کېږي خو نه تاله میسج راولېږي وایي تاله مې نن شپه کې 10,000 MB نه څه کړې وایه نه ورکوي فری ورکوي نن شپه مې تاله 10,000 MB فری درکړه نن شپه مې 10,000 MB زما ځوانان ټوله شپه په دې باندې لګیایي هغې د شپې ټوله شپه په فیسبوکونو کې ګوتې وایي د دې فتنې سره د شپې تر 3 بجو پورې او تر شپې تر 4 بجو پورې او داسې بدبخته خلک هم شته دی چې په هغې باندې سهار اذان وشي د دې د غوږونو نه هغه هیډفون او فرین یې ختمې نه شي هغه پکې پرتې دي دا یا په فیسبوک کې لګې دی یا په ټیک ټاک کې لګې یا په بل کې لګې دی هغه قیمتي وخت چې الله اوازونه کوي بنده کو معافي غواړي زه معافۍ ته تیار یم بنده چې تا نه څومره خطا شوې ده الله اسمان د دنیا ته راغلی دی زه درته بخښنه کوم توبه وباسه زه دې مغفرت کوم توبه وباسه خدا ځوان د فلمونو او د ډرامو د دې شیانو په نشه کې دومره ډوب دی چې دې ته سره دا غار او پیغور نه ودرېږي چې دا زه په کومه بدبختۍ کې لګیا یم